سلامونه او نیکی هیلې خدای وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. یو وار بیا د پیغمبرانو کیسو په لړ کې دوهم مهمه ویډیو ته او غږ ته ستاسو پام را اړوم. په نن ویډیو او نن پروګرام کې د نوح علیه السلام کیسه در سره شریکو. په پخوا وختونو کې د ود، سوا، یعوق، یغوس او نصر په نومونو 5 مشران اوسېدل. خلکو ورسره ډېره مینه وه. د دوی څخه یې مشورې اخیستې او د دوی لارښوونو ته به یې غوږ نیوه. کله چې دې نیکو خلکو له دنیا څخه رحلت وکړ، خلک یې په بیلتون ډېر خفه شول. نو یو سړي مشوره ورکړه د دوی مجسمې دې جوړې شي چې یادګار یې پاتې شي. عامو خلکو دا خبره خوښه کړه چې د خپلو مشرانو یادګار وساتي. کلونه تیر شول، خلک پیدا شول، مړه شول، نسلونه راغلل او لاړل. بیا له خلکو دا خبره هیره شوه چې دا انځورونه د نیکو خلکو یاداښت دی. شیطان دوی بېلارې کړل، د دوی د قرب لاسته راوړل پیل کړل. د الله تعالی عبادت یې پرېښود او د دې مجسمو عبادت یې پیل کړ. الله تعالی نوح علیه السلام د دوی لور ته معبوس کړ چې دوی د ناپوهۍ له تیارو څخه د ایمان رڼا ته راوبولي. نوح علیه السلام په دې ټکو خپل قوم متوجه کړ او ورته ویل: یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. ای زما قومه، د الله بندگی وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ بل معبود نشته. زه پر تاسې د یوې هیبتناکې ورځې له عذابه ویرېږم. نوح علیه السلام د علم او بصیرت له مخې خپل قوم ته د الله تعالی د بندګۍ بلنه ورکوله چې له کفره واوړي او د بوتانو لمانځنه پرېږدي، د الله تعالی وحدت لا شریک عبادت وکړي او د هغه سره څوک شریک نه کړي. نوح علیه السلام د خپل دعوت د رښتینولي لپاره پوره دلیلونه وړاندې کړل او په کائناتو کې یې د الله تعالی قدرت ته متوجه کړل او ورته ارشاد وفرمایه: ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. پر تاسې څه شوي دي چې د الله لپاره تاسې د هیڅ عزت په فکر کې نه یاست، په داسې حال کې چې هغه تاسې ډول ډول پیدا کړي یاست؟ آیا نه وینئ چې په څه ډول الله لاندې باندې 7 اسمانونه پیدا کړل او په هغو کې سپوږمۍ رڼا او لمر ډیوه وګرځوله او الله تعالی له ځمکې نه په عجیبه ډول راوکوله. بیا به هغه تاسې همدې ځمکې ته بیرته راولي او له دې نه به مو ناڅاپه راوباسي او الله ځمکه ستاسې لپاره د فرش په څیر وغوړوله تر څو چې تاسې په هغې کې په پراخو لارو لاړ شئ. یوازې هوښیارانو او پوهانو یې بلنه ومنله او نور ټول قوم په ناپوهۍ کې پاتې شول. دې دروغ وګاڼه او ویې ویل: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. دا سړی هیڅ نه دی مګر یو بشر دی، ستاسې په څیر د ده غوښتنه دا ده چې پر تاسې لوړتیا ولري. که الله لیږلی ملائک به یې لیږلی وو، دا خبره خو موږ هیڅ
کله د خپل پلار نیکه په وختونو کې لسره اورېدل نه ده چې بشر د پیغمبر په توګه راشي. د خلکو نور خلک هم بېلارې کړل. بوت الله ورته ویل لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. خپل معبودان هیڅ کله مه پرېږدئ او مه پرېږدئ چې عبادت دغو بوتانو چې نومونه یې دي ود و سواع یغوث یعوق او نصر. نوح علیه السلام حوصله وکړه شپه ورځ په پټه او ښکاره د الله تعالی د دین بلنه سرته رسوله. د خلکو په زړونو کې د الله تعالی محبت او مینه پیدا کوله. د الله تعالی نعمتونه به ورته یادول او ویل به استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. خپل رب څخه د ګناه بخنه وغواړئ، بشک هغه بخونکی دی. له اسمانونو څخه به رحمتونو در باندې وورېوي او په مالونو او زامنو کې به مو زیاتوالی راولي. تاسو ته به په باغونه درکړي او نهرونه به درته جوړ کړي. د نوح علیه السلام قوم د بلنې په ځواب کې ورته ویل ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعك الا الذين هم ارذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. زموږ په نظر کې خو ته له دې پرته نور څه نه یې چې صرف زموږ غوندې یو انسان یې او موږ ګورو چې زموږ له قوم نه صرف هغو کسانو چې زموږ په نزد ټیټ خلک وو بې فکره او بې سنجشه یې ستا پیروي غوره کړې ده او موږ هیڅ کله شی همداسې نه مومو چې په هغه کې تاسې له موږ نه څه لوړتیا ولرئ، بلکې موږ خو تاسې دروغجن ګڼو. د نوح علیه السلام قوم د ملګرو ته آن د مرګ اخطارونه ورکړل او ویل لئن لم تنتهي یا نوح لتكونن من المرجومین. ای نوحه که تا لاس وانخیست نو په ویشتل شوو کسانو کې به شامل شي. نوح علیه السلام او دغه ایمان لرونکو دوستانو یوه ذره هم ونه ویرېدل مګر په ایمان کې لا زیاتوالی راغی. نوح علیه السلام 950 کاله د ایمان راوړلو ته بلنه ورکړه او د الله تعالی له عذابه یې وویرول. یوې کمې ډلې خلکو ایمان راوړ خو نورو ډېرو خلکو له بلنې انکار وکړ. په تنګ شول ویې ویل یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اے نوح علیه السلام تا له موږ سره جګړه وکړه او ډیره دې وکړه، اوس نو زیات هغه عذاب راوله چې ته موږ ته د هغه اخطار راکوي او که رښتینی یې. نوح علیه السلام د خپل قوم په دې خبرو غمجن شو. د احتمالي نږدې راتلونکي عذاب د وعدې سره سم نوح علیه السلام دوی ته بلنه ورکړه ان تر دې چې دا امر وشو انه لا یؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. چې ستا له قوم نه چې کوم خلکو ایمان هغوی راوړ نو کوم منونکی نشته. د هغوی په کړوړو غمجن کېدل پرېږده، هغه د الله تعالی په تقدیر خوښ و. کله چې یقین راغی چې د الله تعالی اراده سوې ده نو د اسمان لور ته یې لاسونه پورته کړل او له الله تعالی څخه یې غوښتنه وکړه رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. زما ربه له دغو کافرانو څخه هیڅ یو د ځمکې پر مخ استوګن مه پرېږده. که تا دوی پرېښودل نو دوی به ستا بندګان ګمراه کړي او دوی به له زوزات نه چې هر څوک پیدا شي بد عمل او سخت کافر به وي. الله تعالی د خپل نبي دعا ومنله او امر یې وکړ چې یو لویه بیړۍ جوړه کړي او په هغې کې د مرغانو ځناورو او د کائناتو د هر څه یوه جوړه ټوله کړي چې کښتۍ جوړه شي نو دوی دې هم له ځانه سره وخېژوي. نوح علیه السلام د حکم تعمیل وکړ. دا یو ملګری د کښتۍ په تیارولو بوخت شول. کفار به چې کله تېرېدل نو دوی پورې به یې ټوکې کولې تر دې چې ټوکې بیخي ډېرې شوې. ویل به دوی داسې ځای کښتۍ جوړوي چې هلته نه سمندر شته او نه کوم سیند. کله چې به د نوح علیه السلام له خوا تېرېدل نو د هغه پسې به یې ملنډې وهلې. نوح علیه السلام ورته وفرمایل قال ان تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. که تاسې په موږ پورې ملنډې وهئ نو موږ به هم په تاسې پورې ملنډې وهو لکه څنګه چې تاسې وهئ.
کله چې د عذاب وخت را ورسید نو د ټولې کړی شوی جوړې کښتۍ ته پورته کړې خپل کوروالا او ایمان والا ورته وویل ارکبوا فیها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحیم سپاره سي په دې کې د هغه الله په نوم سره د دې روانېدل هم د دې درېدل هم زما رب ډېر غفور او رحیم دی زمکه او اسمان ته الله تعالی امر وکړ چې خپل اوبه راوباسي له اسمانه باران راښکته شو او له ځمکې اوبه راوخوټېدې اوبه ورو ورو شاته شوې د نوح علیه السلام زوی هم د هغو خلکو له ډلې څخه و چې ایمان یې نه و راوړی نوح علیه السلام چې ولیدل زوی په اوبو کې ډوبېږي او د ژغورنځای په لټه کې دی نو خپل زوی ته یې غږ وکړ یا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين زویا موږ سره سپور شه له کافرانو سره مو اوسه لیکن زوی په کفر کلک ولاړو او ویلي ساوي الى الجبل مع سميمون من الماء زه هم دا اوس پر یو غره خېږم چې ما له اوبو نه وژغورئ نوح علیه السلام خپل زوی ته وکړ لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم نن کوم شی د الله له حکم نه ژغورونکی نشته پرته له دې نه چې هماغه الله پر چا باندې رحم وکړي لوړې څپې د نوح علیه السلام زوی په خپله غېږه کې واخیست هغه چې دا وکتل نو الله تعالی ته د دعا لاسونه پورته کړل رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين زما ربا زما زوی زما له کورنۍ څخه دی او ستا وعده رښتینې ده او ته له ټولو حاکمانو څخه یې لوی او غوره حاکم یې الله تعالی ورته په ځواب کې فرمایل یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالحا فلا تسألن ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين نوح هغه ساله کورنۍ څخه نه دی هغه خو یو فاسد عمل دی او نو تل ما څخه د هغه خبرې غوښتنه مه کوه چې ته هغې پر حقیقت نه پوهېږي زه تا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو غوندې ونه ګرځوي نوح علیه السلام د الله تعالی په خوښ راضي سو او د بخښنې غوښتلو په وخت ویل رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني ان اكون من الخاسرين زما ربا زه تا ته پناه دروړم لدینه چې له تا نه هغه څه وغواړم چې زه پرې نه پوهېږم که ته ما ته بخښنه ونه کړې او رحم را باندې ونه کړې نو زه به برباد سم بیا ځمکې او اسمان ته امر وشو یا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي ځمکې خپل ټولې اوبه جذب کړه او اسمانه بند شه بیا اوبو ورو ورو کمې شوې کښتۍ په ځمکه ولګېده الله تعالی خپل نبي ته وفرمایل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات عليك وعلى من معك نوح کوس شستا زما لوري سلامت او برکتونه دي پر تا او پر هغو کسانو چې ستا ملګري دي په دې توګه الله تعالی نوح او ایمان لرونکو ته نجات ورکړ او کافران یې تباه او ډوب کړل ډیره زیاته مننه چې د پیغمبرانو د کیسو دا لړۍ را سره اوري تر بیا ښې چارې